که چیرته د کوروالي پر مهال مو کوتک سم نیغ وي خو چې کله د امتحان ټیم راشي او شرمګاه ته مخامخ شي بیا ترېنه کپړه یا ټوټه جوړه شي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. یو ملګري پوښتنه کړې وه چې کله زه د مېرمنې سره بغیر له کوروالي چې کله ورسره نږدې شم یعنې همداسې عشق کوم نو ډېر کوتک مې ډېر تر وخته پورې ولاړ وي، یعنې ډېر شخ وي او مضبوط وي، خو چې کله د امتحان ټیم راشي او داخلولو ته یې وخت را نږدې شي نو بیا ترېنه کپړه جوړه شي. دا دوه علته لري. لومړی، کله چې تاسو کوروالی کوئ نو باید زه تاسو ته ووایم چې ستاسو ذهن باید بل ځای ته تللی وي، یعنې ذهن هېڅکله هم داسې مه کوئ چې ستاسو ټول ذهن دې شرمګاه ته اوسېږي. دې شرمګاه ته چې که چېرته تاسو ون ذهن شرمګاه ته واړوئ یا هم سوچ فکر وکړئ نو کېدای شي ستاسو انزال موده هم لنډه شي. کوم خلک چې ټول ذهن یې د شرمګاه په لوري وي نو هغه زر انزال کېږي او خلاصېږي. باید ستاسو سوچ ډېر لرې وي او ستاسو بیخي سوچ خپل کوتک ته نه وي. که چېرته ستاسو خپل کوتک ته ستاسو ذهن وي او ټول مین مو اوښتی وي او ټول سوچ و فکر مو دې ته وي نو کېدای شي تاسو هم زر خلاص شي او هم زر ستاسو کوتک مړاوی شي. دویم علت یې دا دی چې د ډار او ترس په ځای کې هېڅکله کوروالی مه کوئ. کوم ځای کې چې تاسو ته داسې اجازه نه وي چې هلته تاسو په ازاد ډول کوروالی وکړئ نو هېڅکله کوروالی مه کوئ، ځکه کوروالی کول په داسې ځای کې جایز کار دی. داسې ځای کې ښه کول کوروالی دی چې تاسو هلته محفوظ وئ، هم ستاسو د مېرمنې عزت او هم ستاسو عزت. یعنې په داسې ځای کې کوروالی مه کوئ چې ستاسو د بدن د لیدلو د بل چا د لیدلو لامل وګرځېږي او تاسو ته خجالت واوسېږي یا هم تاسو خجالت نور خلکو ته واوسېږئ. نو زموږ مطلب اصلي دا دی چې هر کله تاسو کوروالی کوئ نو دغه دوه خبرې حتما یاد ساتئ. یو مو خپل ذهن بلې خوا اړوئ او دویم په داسې ځای کې کوروالی کوئ چې هلته ستاسو ټول هېڅ بدن ته کوم تکلیف نه وي او نه هم ستاسو کوم اړیکې ته یا کوروالي ته کوم څوک مزاحمت وکړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.